د نن ورځې تازه او مهم خبر. کابل کې جومات دننه د چاودنې له امله 4 کسان وژل شوي او 25 نور ټپیان دي. سلام، وخت په خیر. که غواړئ پوه شئ ویډیو تر پای وګورئ او که تر اوسه پورې مو وطن میډیا یوټیوب چینل نه وي سبسکرایب کړی هم دا اوس یې سبسکرایب کړئ تر څو نوي او تازه معلومات تر تاسو در ورسیږي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت وایي نن له غرمې وروسته د دې وزارت یو فرعي جومات کې دننه د چاودنې له امله 4 کسان وژل شوي او 25 نور ټپیان دي. د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان عبدالنفی ټکور وویل په تعصب سره باید ووایو چې نن له غرمې وروسته شاوخوا 1:30 بجه د کورنیو چارو وزارت په یو فرعي جومات کې چاودنه رامنځته شوه. په یاده چاودنه کې 4 تنه لمونځ کوونکي په شهادت ورسېدل او 25 تنه نور هم ټپیان شوي دي. د پیښې په اړه پلټنې روانې دي چې کله پلټنې پای ته ورسېدې جزئیات به یې له رسنیو سره شریک کړو. هغه له دې څو ساعته مخکې ویلي وو چې د کورنیو چارو وزارت ته څیرمه په یو جومات کې دا چاودنه شوې ده چې هلته د کورنیو چارو وزارت ځینې کارکوونکي هم لمونځ کوي. خو د ایمرجنسي روغتون بیا وایي په کابل کې د چاودنې له امله 2 تنه وژل شوي او 13 نور ټپیان دي. ملګرو، دا و زموږ نننۍ چمتو شوي ویډیو. که تاسو کوم نظر یا پوښتنه لرئ له موږ سره په کمنټ کې شریک کړئ. تر بلې ویډیو مو په لوی الله سپارم. ښه وخت او ښې چارې.